علیکم ملګرو په خپل چینل کې درته په خیر راغلی وایم ملګرو نن در دا سیټینګ ښایم په موبایل کې په واتساپ کې چې تاسو څنګه کولی شئ په یو موبایل کې ستاسو واتساپ آن وي هغه تاسو په بل موبایل کې هم آن کوي استعمال کوي یعنی په یو واتساپ تاسو په دوو موبایلو کې یوز کولی شئ استعمالولی شئ نو دا تاسو څنګه کولی شئ د دې ډېره سمپل او اسانه طریقه ده بالکل درته چې کوم نن په دې ویډیو کې ښایم چونکې ما سره موبایل په دې ټایم کې یو موبایل دی ټیک ده زه په دې یو موبایل کې تاسو ته ښایم تاسو به څنګه کوئ دغه پروسس تاسو چې کوم دی ځان سره صرف ذهن نشین کوي تاسو چې کوم دی بالکل کولی شئ په اسانه طریقې سره تاسو چې کوم دی یعنی خپل په یو موبایل کې چې تاسو کوم واتساپ یا تاسو په بل موبایل کې هم څه کوئ لاګین کولی شئ یوز کولی شئ یعنی یو واتساپ تاسو په دوه موبایلو کې څه کولی شئ استعمالولی شئ تاسو دې ته ګورئ تاسو سټپ بای سټپ دا طریقه یاد کړئ ټیک ده ستاسو یو موبایل دی ټیک ده په هغې کې ستاسو یو اکاونټ دی اوس د مثال په طور تاسو دا سوچ کوئ ما سره چې اوس دا کوم موبایل دی یعنی په دې موبایل کې تاسو د بل موبایل واتساپ آن کوئ ټیک ده تاسو واتساپ په بل موبایل کې آن دی خو تاسو وایئ چې نه که دې کې زه استعمالوم دې دپاره تاسو راشئ دلته په دې ایډ اکاونټ باندې به څه کوئ کلیک به کوئ په دې باندې به کلیک کړو تاسو دلته لاندې پکې ایډ اکاونټ چې کوم دی په دې باندې به تاسو څه کوئ کلیک کوئ چې کله په دې باندې تاسو کلیک کړو دلته اوس لاندې تاسو وګورئ ایګري اینډ کنټینیو په دې باندې تاسو کلیک کوئ دې ځای کې اوس ټول پرابلم دې ځای کې ټیک ده ټوله مسله دې ځای کې دې تاسو کوم دی اسانۍ سره کولی شئ دا تاسو دلته دا فون نمبر غواړي که نه په دې به تاسو نه کلیک کوئ ټیک ده تاسو به څه کوئ تاسو به کوئ په دې 3 لاین باندې به بره کلیک کوئ په دې باندې تاسو کله کلیک کړو نو اوس چې کوم دی دې ځای کې تاسو ته ښکاري دا یو لینک دی یو هیلپ دی لینک اینډ کمپینین د ډیوایس دی او یو هیلپ دی دا هیلپ باندې نه په دې لینک باندې تاسو به کلیک کوئ چې په دې باندې تاسو کلیک کړو اوس ګورئ ورته ها دې کې چې تاسو کوم دا دغه راووتو دا کوډ ټیک ده دا کوډ ټیک ده په دې کوډ باندې تاسو کوم دی اوس داسې کار به کوئ تاسو بل موبایل ته اوس لاړ شئ یعنې مطلب هغه موبایل کې چې کوم واتساپ آن دی تاسو اوس هغه موبایل ته څه کوئ هغه موبایل ته لاړ شئ تاسو ټیک ده اوس دا مونږ په دې کې پرېښو که نه مطلب دا په بل موبایل کې مونږ چې کوم دی اوس هغه موبایل واتساپ آن کوو دې کې تاسو پرېږدئ ټیک ده تاسو هغه بل موبایل ته لاړ شئ اوس زه هم دې موبایل کې بل دغه ته ځم ټیک ده یعنې بل واتساپ ته ځم یعنې چې مطلب کم نه بل موبایل ته ځم چې دا واتساپ هم په مطلب هغه واتساپ په دې موبایل کې آن کړم ګورئ ورته دلته چې کوم تاسو مطلب دغه شان چل وکړو دې کې تاسو دا راووتو یعنې دې کې تاسو چې کوم دلته نه بیک شئ ټیک ده مطلب دا اوس بیک کېږم خو تاسو به داسې کار کوئ چې تاسو مطلب یعنې نه بیک کېږئ تاسو به چې کوم دی مطلب اوس تاسو بل موبایل ته راغئ دا اوس مثال به دغه باندې زه هغه بل موبایل ته راغلم چې کله تاسو دې ته راغئ په دې 3 لاین به تاسو بل موبایل کې څه کوئ کلیک به کوئ دا 3 لاین نه دي په دې باندې به تاسو کلیک کوئ چې کله دې کلیک کړو که نه دې کې اوس ګورئ ورته ها تاسو په دې چې لینک اینډ ډیوایس چې کوم دی په دې باندې به تاسو کلیک کوئ چې کله په دې باندې تاسو کلیک کوئ هلته وګوره لینک اینډ ډیوایس دې کې تاسو څه شو چې کوم دی دا دی راغو په دې لینک اینډ ډیوایس باندې به کلیک کړي ټیک ده او یوز موبایل ډیټا باندې به کلیک کړي چې په دې باندې کلیک کړي تاسو نه به چې کوم دی تاسو فنګر وغواړي مطلب چې تاسو کوم دغه ویر کړئ اوس وګورئ دې کې تاسو چې دا کوم څیز راغو ټیک ده داسې کار به وکړئ تاسو چې اوس هغه کوم موبایل کې تاسو هغه کوډ راوتی دی که نه بس دا به تاسو هغې ته ونیسئ دلته نه او چې ونیسئ بس هغه واتساپ به چې کوم دی مطلب دا واتساپ به چې کوم دی په دواړو موبایلو کې څه شي سکین به شي کولاو به شي نو دا ډېره اسانه طریقه سمپل طریقه په یو موبایل کې مې درته وښودله حالانکې دا په دوه موبایلو کې ښودلی کېږي تاسو ته ما په یو موبایل کې چې کوم دی دا طریقه وښودل دا ستاسو کوئ تاسو د یو موبایل واتساپ چې کوم دی په دوه کې یوز کولی شئ